خاص د حاجي په فرمایش مې دا دیواله زه څه کې وایه فن کوي که نه کوي الوتکه مې الوزولې وله عجیب منډې راولې ول دا چیش دی هلیکاپټر دی که د چیش الوزولی دی ومې نیولې څنګه یې دا دی یوه هنداره اشه پر دا باندې څو برمې چلیږي حاجي په دغه تقریبا 2 برمې چلیږي ماشاءالله دا ډېر تیار شی دی دا ښه خوندوره غوا ده څنګه یې غوا او إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ماشاءالله زما ډېر خوندور لګېږي سهار وختي دی ډېر بد ستړی شوی اوس واره د ټول اول داسې کومه چې سمې راووتې کپړې بدلومه د هغه بعده بیا ځو واره د سمې دا په کلي کې ګرځو کلي باندې ما ډېر خوند اخیستی دی د هغه بعده نو بیا نه وي خبر بیا چیرې ځو سمې بیا به ځو د الوزي شاله هله د چیش دی هلته ښه ګرینري ده اوبه هم شته ښه زه به واره کپړې بدلې کړم د هغه بعده بیا ګپه کوو څنګه شو څه کې وایي څه ګزاره یې وکړله کالي مې بدل کړو صدرۍ سیده صدرۍ د کرایه ده مطلب دا دی صدرۍ سیده د کادر ده نو کادر هم اوس ځان تیاروي بس صمیم راوځي بیا سوکه سوکه روانېږو یو واره بیا د دوی په کلي کې ګرځو خو دا واره په موټر کې ګرځو چې ټوله کلی خوندور در ښکاره کړو الوتکه کې هم در ښکاره کړو نو اوس دا دی راووتلو اوس زه سمې دا دی په موټر کې ناست دی تابله هم هغه دی ما به خیال چې غواوې راباسلې دي غواوې به در ښکاره کړم بیا به د هغه بعد مخته سفر روان غواوې د چا دي هغه دا سره ګډې دي ته راځئ څه موږ پر وګرځوه زموږ دا غواوې خوښې دي دا رقسم سپیان مې خوښ دي شکر دی ته څنګه خوب دې وکړې دا کلیوال ژوند ډېر ښه خوند کوي د دوی ماشاءالله ټوله کلی چې دی هغه زرغون دی زرغون وطن دی دا غواوې دي ای څنګه کوچنۍ غوا ده غوا ده که کوهی ښه سخوندر دی څنګه کوچنۍ دي دا یو دا د دغه بیا غوا ده دا ماشاءالله دا ښه خوندوره غوا ده څنګه یې غوا او وایسې ګوړه مې نه کې دا خطرناکه غوا ده یوه غوا بیا ښه ولاړه ده توره غوا ده تورو سپینه غوا هغه به هم در ښکاره کړه اوایزګه بیا د پسو دی پسونه نشته کیسه که نشته کومه دي اوس نشته کې ښه باسلې دي پسونه وتلي دي نو یوه غوا دغه ده ولاړه ده دا غوا به دا درختې ته ګورئ دا نو بس دا غواوې د لې د بنې د وښو د مازې وتړئ بس خوراک کوي پر دا ځای باندې تړو پر دا وښو باندې دلته باغو کې هم تړئ دغه یوه غوا ده ماشاءالله دا ولې انسانان څه دی دغه کېږي خپل خاوند څه نه بیرېږي د نور ښه نور څه بیرېږي نو راسه سمې ما دی پسې را روان دی سوکه سوکه نو زه په کلي کې ګرځو خوندور ځای ګورو هلته به الوتکه هم والوځو خوندور سین به د کلي د در ښکاره بس دې خوا ته نو بیا باغونه دي ها خوا ته اناور دی د داسې د کلي د سهار وختي ولاګ ما جوړ کړی زما د یوټیوب په چینل کې دی څنګه یې ځوانه ښه یې کلی خوند کوي که نه کوي ډېر کلی ډېر ښه طبله موږ د څه ولاړو ستړی مه شې ځوان څه کوئ بیا په کومه خوا ځئ نه یې اوس درته معلومه السلام علیکم دا څومره خوندور سین دی دې سیر ته درخت دی ای سیر ته درخت دی ماشاءالله خوندور نو زو ایسه د کلي څه مازې د لږ ووځو د زرغون وطن ته چې ولاړ شو بس هلته بیا الوتکه الوزوو چیر دی زرغون وطن کومې خوا د لې نږدې دی دا روډ ښه هو دا روډ خوا نو ډېره ښه خوا دور یې لوړه درته چت باندې کښېږده ترې راوړه داسې پکې کښېږده چې معنا کې وار موږ دارنګه دي پرته کې چې موږ لایزه ښکاره سو دارنګه نه کوي کېږي
الوتکه مې د لوړه کښېږدوله اوس یې الوزومه د دا لارې خوندور سیند به در ښکاره کړمه چې څومره خوند کوي که نه کوي. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. څنګه دی چیشتی ده پورته که انو ایسه ودرد ایسه داسې په ورغوي کې وینېس خاص د حاجي په فرمایش مې دا دیواله زه څه کې وایه خوند کوي که نه کوي ته څنګه یې زوه شکر دی الحمدلله یا شکر ورسم اوس برته ورغوي ورکه راشوه بیا ماجی دیریږم من ورته خالي ماجی ورغوي ورته کښېږدوه ورغوي څنګه خوند یې وکړ دا د قسم شی لیدلی بیا په خدای کې ما څه دغه دې شکای دې چې دې تاسو وګورئ ما سم کوڅه دې کاټره په سات دې په خدای یا دا دغه ماج د کیلو نه د اکشنیان بازی به کې هغه د قسم شی و دا ګران دی. الوتکه مې الوزولې وله عجیب منډې راولې ول دا چیش دی هلیکاپټر دی که د چیش الوزولی دی بیا ما ورته اوس دا دی ستا په لاس بیا مو الوزومه ورته وامې الوزوي اوس دا دی مخ ته روان یو پسو اله لګیا دی هغه لورځو رمه ده که چیش دا مې ستی کلی دی سمې او دا زموږ دا بندات میرزوی ورته یې ښه او دغه ټروډي سره شوی سي و نو افسو اله روان یو د هغو سره به ګپ وګوزدي سوی جوړ په خیر ستا د خرڅلاو پسونه لرې جوړ په خیر کوم سوچو کې ورته ناست یې د هغې چې اوس به دا سوچونه ولاک پر ولي نو یکړ ناست یې سا تېرېږي ستا د کومې خوا تېرېږي دا د پسو اله دی ځوان دی یکړ ناست په سوچو کې ورته ناست ما ورته څه سوچونه ورته ولې پسونه راښکاره کړه او ماشاءالله ډېر خطرناکه وزی دی که وزه ده که څه بلا ده دغه دغه څه زما په انتظار ده وایي تو خو راسه واردار ماشاءالله دا ډېر تیار شی دی دا دی ماشاءالله ښه شی دغه کړی دی دا په څو ده ماشاءالله 15 سټ یې ډېره غټه ده دا په څو دی څو خو به ولې نه یعنې په 15 زره ده په 15 څلوېښت ښه ای پسونه کوم پسونه در سره دي دا وزې دي دا وزې دي څنګه یې وزې دا پسونه دي ومې نیولې څنګه یې پسونه کوم نسل له در سره دي ښه ته ما دغه یې ګرځې ښه زبردستي یې پر کښېنولی که بس ما هم د څو ورځې کېږي چې ګرځوم د څو بجو پورې ګرځې سهار په 6 بجې راوباسو بیا د 10 بجو پورې ګرځو ښه بس تکلیف به معافوې دا پسو اله دی خرکۍ ډېر په ټینشن کې ولې خدای ټینشن ختم کړي سمې تا ولې پسونه نه دي درولي یار اوس پسونه دارنګه دي چې دارنګه خلاص مځکې زموږ نشته ښه زموږ سره باغ دی او خلاص مځکه زموږ نشته یاره چې زه دلې وای ما خو بیخي ډېر پسونه به ساتلي وای هره ورځ به مې ویلاګونه ورسره جوړولی دا کلیوال ژوند نو ماته بیخي ډېر زیات خوند راکوي او زه یې ویډیو خاص د مسافر لپاره جوړوم د کلي د ژوند مسافر دې داسې وکړي چې ما دې په یوټیوب کې سپورټ کړي خپله دې مې سبسکرایب کړي په یاران په انډیوالانو په فیملي په ټوله دې مې سبسکرایب کړي اوس څه کوو اوس به ځو داسې بل ویډیو به جوړو بل دی ساده شان به راښکاره کوي بالکل و د کلیوال ساده شان قادره څنګه شوې برابر یم خوند یې ځینې واخیستې ډېر خوند کوي ډېر ښایسته علاقه ده ډېر ښه خوند کوي هغه خوندور دغه تاسو وینئ دا غټې غټې درختې موږ قادره موږ دې ته چیش وایو
موږ سپیدار درخت ورته وایو. سپیدار او. تی څه شو ورته وایي سپیدار بله درخته ده دا ته تی دته څه شو چنار ویل کېږي سپیدار بلې دغه پاڼې چې برشي ورکم نن درېیمه ده که څویمه ده چې زه دلې راغلی یم په دا ماکسن چې راکتللو دا زګی چې ما ویل دومره خوند یې راکړی دی بس هره ورځ چې تېرېږو راتېرېږو دغه زګی ما ته بیخي زیات سکون رسي ډېر ښه خوند هم کوي او دا لاندې اوبه هم دا دې روانې دا تاسو ورته وګورئ د دا زګي ویو ډېر خوندور دی دا درخت ما خوندور شور سم د دې دا خسي دي تاسو ورته وګورئ ماشاءالله خوندور سین دی نو درځئ سوکا نور خوندور زیان به په راوینې د کلي ده کلي ماحول ما ته ډېر ښه خوند راکړي حاجي ستړی مه سې وعلیکم السلام ماشاءالله څومره خوندور سایکل دې راکش کړی دی حاجي دا د سایکل چلی سایکل د صحت لپاره ډېر ښه دی په کار دی ای ځوانه یو منټ ودرېږه زموږ یوه ویډیو که را جوړه کړې خوا خو نه بده څنګه یاست چی روان یاست مننه د دا ځوانه کور ودان زموږ یو کوچنی کلیپ را جوړه کړو مننه ځوانه تکلیف به مافوئ درځئ راځئ اوس سوکا ځو نور خوندور کلي دی کیسه ده هغه به در ښکاره کړو السلام علیکم حاجي په لارې روان ولو دغه دومره خوندور مسجد باندې کار روان دی د ډبرو ده حاجي ستړی مه سې څنګه ای ماشاءالله څومره ښایسته مسجد باندې کار روان کړی جوړ په خیر دا ډبرو د جوړوي ګر یا بیا بلاک جوړو ښه دا اوس چیش دې ورکړی ده دا ډبره باره ورته وایي او بنیاد ښه نو د دې بعده بیا بلاکونه کې پورته بیا بلاکونه پورته کوو ښه اوس نو لیول وسو دا به لیولس هو یا پر سر باجرای وراشو باجرای بعد بیا بلاک نن سویمه داسې پر لګیاست ښه دا کار مې نن کړی دی یا دغه له مخه ښه ماشاءالله خوندور دا ګاډۍ ده اشه دا ډبرې د کوم ځای سره راوړئ د غره څخه ښه د غره ډبرې دي دا د غرنۍ ډبرې دي دا تاسو ورته وګورئ او اوس دا دی دا بنیاد دی مسجد جوړوي او په لار روان ولو دومره خوند یې راکړی دا تاسو ورته وګورئ سبحان الله دا قسم زرغون وطن کې دومره سمپل ساده مسجد ډېر خوند کوي ډېر خوندور سین هغه ته تاسو ګورئ دې سیر ته درخت کلیوال ژوند زنده باد خوندور دا سمې یاره ډېر ښایسته کلی مې دی ماشاءالله دا یې پورته زوړ کړي راځئ السلام علیکم حاجي ستړی مه سې جوړ په خیر څنګه جوړ په خیر حاجي ستړی مه څنګه یاست ای برما د چا ده دا د حاجي قیوم ده ښه ته پر دلې پر ولاړې او زه پر ولیاړم نور څنګه ښه دغه دلې دا د شمسي برما ده د بجلی په بجلی چلیږي دا که په شمسي دا په شمشم چلیږي په بجلی کې ښه ته خو راسې سمې پر وګرځوه دا ښایسته سین یې راښکاره کړه ښه و خوا نه بده یا نو فاصله به دا د یوه هنداره اشه پر دا باندې څو برمې چلیږي حاجي په دغه تقریبا 2 برمې چلیږي په دا ګردو هندارو یوه باندې خو هغه ده ها یوه هغه ده یوه هاي ښه تر دغه څلور انچه چلیږي و هغه 3 انچه اوبه څو انچې دي دغه 4 انچه ښه هغه اوبه بیا چی را روان تې راښکاره اوبه دغه روانه کومه دي اوبه دغه دی وایي برما دغه ده ښه ته هغه کومه ده دا نو دلې په کلي کې دا برما ده او چیش مې ورته کرلي دي دا ته مې دغه مرچ ورته کرلي دي ښه مرچ دی بل ټماټر دی ښه او ګازرې دي ماشاءالله مرچو ټماټرو ګاجرې دا شان ورته کرلي دي او اوبه دا دي تاسو ورته وګورئ ماشاءالله څومره خوندورې اوبه دا څو انچې اوبه روانې دي 3 انچې اوبه دي دا څو په دا څو هندارې ورته لګېدلې یار هندارې نو ډېرې بنده به سل هندارې دي هغه نو بلې برمې اوبه بیا چی روانې کومې هغه بلې ده هغه بل طالب ښه هله د تالاب دی که سره او طالب ته راځه دی نږدې دی که لرې الله لرې دی ورور هغه نه ښه دا مرچ دی ګاجرې بیا کومې خواته دي ګازرې هغې خواته ښه دا مرچ دی دا سره مرچ ورته کرلي دي خواته ژردکي دا شان ورته کرلي دي انو د دا مرچ څخه بیا چې جوړیږي حاجي
مرچ څخه د مو مصالحه جوړیږي ښه دلیه ته یې خپله جوړوي یا نه څو ریټ یې د دې یاره دلیل نو څه خبره یم پنجاب له لږو اوس دا ټیم په ارزانه دی په 800 په 800 دا شنې تیلې خرڅېږي غټې شنې ملژلې اوس سرې دا په ارزانه دي مسالې ځین جوړېږي او اوبه یې ماشاءالله دومره خوندورې اوبه دي څه کې وایه ډېرې ښایستې اوبه یې باید چې دې قدر وکړي قدر پکار دی بالکل اشب سنو دا شان مې نه دي ساتلي یاره پسونه خو ساتلي دي کومه دي هسته وتلي دي نو خو دا ټیم خو وتلي دي ستا د سب سنه دي ښه ښه او لږ اوبه به وشو ډېرې خوندورې اوبه هم را روانې دي حاجي تکلیفه ډېر معافیه مننه دا کلیوال ژوند نه موږ ته ډېر ښه خوند راکوي سمې اوس کومې خواته مخته ځو اوس به داسې سارا علاقه له لاړ شو دا ګوره دا بیا کور دی دا نو ساده ژوند ساده کور هغه سیر ته بټې پراته دي دا سیر ته بس دا درختې او دا شان دي خوندور سینې دی ډېر ښه خوند کوي نو مخته اوس ځو